درنو ملګرو سلامونه او ښې چارې. که پامه مې څو ورځې مخکې د موسی په نوم یو هلک کانکور ازموینو کې اول نمبر سه، نو خلکو رسنیو هر چا دا شی لیکلی و، ما دا شی لیکلی و الف سره. که موسی وي نوم یې دا شی ده، او که موسی وي موسی نه وي بیا دا ډول ده. بیا یو ملګري تپوس کړی و، وایي موسی سم دی که موسی؟ ما ورته ویلې دا موسی سم دی، ځکه ما چې رسنیو کې غږ واورېدم موسی یې تلفظوو، خو موسی چې تلفظوي بیا به یې الف سره لیکي، او که یې سره لیکي بیا معنا دا ده چې دا موسی دی، موسی نه ده، دا یې ده، الف نه دی، او اواز یې هم د یې ده، لکه سړی، منګی، دغسې اواز کوي. که مخکې لیکوالو لیکه دلته الف ورکاوه، دا الف چې دی ولاړ الف یا مقصوره الف د عربي دی، او له دې کلمو سره یا د عربي له لارې له عبري کلمو سره پښتو ته راغلی. مثلا که دا مقصوره الف په پای کې وي بیا دغسې یې وي، د الف معنا ورکوي، او که منځ کې وي بیا دا شکل وي. خو ډېرو کلمو کې د الف غورځېدلی هم دی. مثلا رحمان داسې موږ نه لیکو، لرو یې نه، دا هم په الف بدل کړی، یا اسماعیل دا شی نه لیکو، دا شی لیکو. خو دغه نور نومونه چې دي هم عبري، لکه عیسی، موسی، یحیی او مجتبی او څه شی دا تر اوسه پښتو کې په یې لیکل کیږي. نو دا په یې سره لیکي چې عیسی نه عیسی جوړوي، له موسی نه موسی جوړوي، له یحیی نه یحیی جوړوي، او ځینې خو ان دغسې یې ورکوي یا داسې ورکوي چې دا درې واړه تېروتنه ده، او دا نومونه باید موسی، یحیی او داسې دغه سره ولیکل شي الف سره. لکه مخکې مې چې هم وویل دا نومونه عربي هم نه دي، او ځینې چې بدل سوي باید دا ټول بدل کړو. اوس محتوا ده الف سره یې لیکو، یې سره یې لیکل پکار نه دي، لیکل کېږي هم تر ډېره الف سره. یا شورا هغه هم الف سره لیکل کېږي، لیلا هم الف سره لیکل کېږي. یوه ورځ ما لیلا هم ولیدله، چا لیلی لیکلې وه یې سره، خو تېروتنه ده، نو خواصې هم بدله سوې ده. نو دغه نوم چې ده چې الف تلفظ کېږي په الف سره یې ولیکئ، په یې سره یې مه لیکئ، او ښېګڼه به دا وي چې ګډوډي نه به هم ځان خلاص کړی وي چې الف سره موږ څه تلفظوو، په الف سره یې باید ولیکو.